د سوات په کالام کې په واورو کې د کبډۍ لوبې ځایي زلمو 3 کاله وړاندې د 2 لوبډلو په سر شوقیه شروع کړې وې. سږ کال د کبډۍ باقاعده ټورنمنټ تابع شوي چې پکې 6 لوبډلو برخه اخیستې. لوبې جوړونکي وایي بله د کبډۍ مینوالو دوی سره د مقابلو لپاره رابطه کوي. نو کبډي دا انوکھا غونډه کې گیم ده په دنیا کې چرته هم نه کیږي. دا فرست ټایم په کالام کې دغه مونږ د شروعات کړې دي. مونږ خدا غواړو چې یار دا نېشنل بیا انټرنیشنل لیول ته وباسو. د منګوري ټیم هم زموږ سره رابطه کړې وه او بیا د پېښور نه هم یو ټیم و هغه ډاکټرانو هغوی هم رابطه کړې چې یار مونږ هم دغه کوو په دې کې حصه اخلو. به هر حال په هغې کې زموږ سره دومره فیسیلیټیز نه وو چې یار هغه مونږ دلته په کالام کې دلته کې راولو او دلته کې فیسیلیټیټ کړو. فاینل لوبو ته د سیمې صوبایي اسمبلۍ غړی هم ورغلی. دی وایي چې زلمو یو ځانګړي هلې ځلې شروع کړي چې سیلګرۍ ته ترې هم وده میلاویږي. موږ به په حکومتي سطح باندې د دوی ډیره مرسته کوو او دوی موږ له ډیرې ښې آیډیاګانې راکولی شي. زموږ د کالام او د دې علاقې د ځوان کل چې کم دی د دوی سره یو نوی ذهن دی، د دوی سره خپلې مختلف قسم ډېر ښکلي آیډیاګانې دي. د کبډۍ مقابلې تابع کوونکي وایي چې راتلونکي وخت کې به هم په واورو کې د کبډۍ لوبې جاري ساتي او هڅه کوي چې د خیبر پښتونخوا بېلابېلو سیمو کبډۍ لوبډلې پکې شریکې کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.